په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو لپاره چې له ځینو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري د پیسو د انتقال او بانکي ستونزو له امله یې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي چې له کبله یې په هیواد کې د خوراکي توکو او تیلو بیې هم لوړې شوي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي چې دوی د اقتصاد وزارت په همغږۍ داسې پلان لري چې له پاکستان سره د توکو پر توکو تجارت پیل کړي. د پاکستان او د افغانستان د تجارت د وزیرانو په غونډه کې دا پیشنهاد وشو چې باید یو د سکتور خصوصي یو ګډ کمیسیون جوړ شي د پاکستان او افغانستان د طرفه نه او په دې باندې کار وکړي چې جنس یا د بارتر تجارت دغه تجارت چې دا اوس روان دی دا به رواني که په حوالې سیستم دی که د پیسو انتقال دی که جنس په جنس دی هر څوک چې کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم له پاکستان سره د توکو پر توکو تجارت یو ښه اقدام بولي او د خوراکي توکو د بیې لوړېدو په تړاو وایي که چیرته شته نظام ځان مسؤل وګڼي نو کېدلی شي چې ډېر ژر د خوراکي توکو بیې هم کنټرول شي. دلته حکومت مسؤلیت لري، دلته کمیټه د نظارت ده، دلته حکومت باید ځان دخیل وګڼي. دوی حکومت باید هغه ډېر ښه د خپل نمایندګان انحصاري ونه کړي، دا شرکتونه داوطلبي ته ورکړي، کولی شي چې تاجران راشي آزاد رقابت وکړي، تیل راوړي، ټولو ته باید یو دوه شرکته انحصاري ونشي، باید تاجر د خپل د پیسو نه استفاده وکړي او ننني حکومت باید تاجر ته طور د حسنه قرض ورکړي تر څو چې تاجر سره هم چې یو لکه تیل لکه وړه لکه غوړي لکه غنم چې تاجر سره یې تاسو فکر وکړئ چې د ملت په لاس کې ده. په کابل کې د خوراکي توکو پلورونکي هم په هیواد کې د بیکارۍ په زیاتېدو او د بیو په لوړېدو سره اندېښنه څرګندوي او زیاتوي چې د دوی کاروبار یې هم ټکنی کړی دی. قیمتي خو اوج ته رسیدلی ده، همداراز زموږ کاروبار هم ورسره خراب شوی دی. مخکې مو 10 یا 15 زره دخل کاوه خو نن ورځ تاسو باور وکړئ ما 2000 دخل نه دی کړی. ولا د دکاندارۍ کار بیخي خراب شوی، قیمتي زیاته ده، کاروبار نشته. مخکې یو پیپ وړي په 1000 افغانۍ و خو 3 چنده شوي دي، یعنی د پیرلو او پلور لړۍ بیخي درېدلې ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي د ګراني ستونزه یوازې په افغانستان نه بلکې په ډېری هیوادونو کې زیاته شوې ده او نوموړی د مثال په توګه د افغانستان ګاونډی هیواد پاکستان یادوي چې هلته بیا د خوراکي توکو او تیلو بیې نږدې 2 برابره لوړې شوي دي. د همسایګانو نه حتی د پاکستان نه اوس دلته په افغانستان کې زموږ وضع ښه ده، ارزاني ده. زه پرون د پاکستان نه رالم په 210 باندې تیل دي، په 6500 کالدارې باندې یوه بوجۍ 50 کیلونې وړه دي. قیمتۍ ته څوک نه پرېږدو، انحصار څوک نشي کولی، احتکار څوک نشي کولی. په افغانستان کې وروستي تحولات بیکاري، وچکالي او د بیو لوړېدل د دې سبب شوي چې اوس مهال زیات شمیر کورنۍ حتی د یوې بوجۍ وړو وس نه لري او له دوکانونو څخه یې په من او کیلو اخلي. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.